السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به او ښه ورځ به پیل کړې وي. نن راځو د پکسل لب دویمه ویډیو ته. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو یوې د ویډیو کاور ته یا د ویډیو کاور پیج ته یا موږ چې د ویډیو لپاره کاور جوړوو هغې ته لوګو راوړو او ښایسته لیکنه وکړو. د فیسبوک لوګو هم ور اضافه کړو او د چینل لوګو هم. لکه دلته چې تاسو وینئ موږ د پکسل لب لوګو هم اضافه کړې ده. لیکنې ته مو سټایل ورکړی دی او هم دلته تاسو د فیسبوک یا یوه بله لوګو هم اضافه کولی شئ. نو راځو دلته څنګه کولی شئ. لومړی به تاسو راشئ پکسل لب ته. پکسل لب کې به یو بل عکس یا چې کوم عکس تاسو غواړئ انتخاب کړئ هغې ته به راشئ. دلته په عکس باندې به کلیک وکړئ، را به شئ فرام ګیلري، په دې باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشئ، مثلا زه دغه عکس انتخابومه، دې باندې به کلیک وکړئ. نو اوس راځو دې ته د لوګو راوړو، د چینل لوګو. د دې لپاره به لومړی تاسو راشئ دلته په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په دې سیټینګ باندې بیا به راشئ امپورټ ته، په امپورټ باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به تاسو راشئ پورته سر کې به دلته ریسنټ باندې کلیک وکړئ. لاندې به راشئ په ګیلري باندې به کلیک وکړئ او دلته به لوګو ورته انتخاب کړئ. نو لوګو ګرد شکل لري، موږ یې په ګرد ډول کټ کوو. د دې لپاره به تاسو په دې ګرد شکل باندې کلیک وکړئ، لوګو به کټ کړئ. کله مو چې لوګو کټ کړله نو دا لوګو به کوچنی کړئ، دې ځای ته به یې راوړئ. دا لوګو مو راوړله. اوس راځم څنګه د فیسبوک لوګو اضافه کولی شو. نو دلته تاسو به راشئ په دې پنسل باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ په ټیکس باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به راشئ دلته به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته به یو څه ګډه وډه لیکنه وکړئ. مثلا فیسبوک چې دی دا په سی کې دی، سی. نو دلته به لیکنه وکړئ. بیا به راشئ دلته لاندې برخه کې به په فونټ باندې کلیک وکړئ. فونټ ته به راشئ، لاندې اخري سر ته به راشئ، دلته کې به پورته راشئ. تاسو مختلف سټایلونه وینئ. نو دلته به راشئ په دې برخه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو وینئ چې فیسبوک راغلی دی خو اخري سر کې دی. نو دلته به تاسو راشئ بیا به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. ټول توري به ختم کړئ، یوازې به سی پرېږدئ. سی پاتې شوه د فیسبوک لوګو. اوس فیسبوک ډېر کوچنی دی، د دې لپاره به راشئ لږ به یې سایز ورته غټ کړو، مثلا په دې سایز باندې. نو مثلا دلته مو دا راوړ. تاسو اوس راځو دې ته چې فیسبوک لوګو مې اضافه کړل او هم د چینل لوګو چې څنګه یوه لیکنې ته ښایسته سټایل ورکولی شو. دلته دوه ډوله لیکنې دي. یو تاسو په دې ټیکس باندې چې کلیک وکړئ خپله لیکنه اضافه کولی شئ، او بل تاسو چې کله دې ته راشئ کوټس دي. کوټس دا معنی چې په خپله دلته د پروګرام جوړونکي یو څه لیکنې دواګانې اضافه کړي دي، دعاګانې هغه تاسو اضافه کولی شئ. خو موږ خپله یوه لیکنه راوړو، هغې دپاره مو تیار ټیکس راوړی دی، په دې باندې کلیک کوو او بیا په ایډیټ باندې کلیک کوو. مثلا دلته راځو د اکاونټ د فیسبوک اکاونټ داسې جوړ کړئ. نو دغه دی، دا خو مې راوستله لیکنه. اوس دې ته سټایل چې ورکوئ تاسو به راشئ دلته لاندې برخه کې فونټ ته به راشئ، په فونټ باندې به کلیک وکړئ. مثلا زه دلته یو ښایسته سټایل پیدا کوم، دا سټایل. اوس به راشئ دا سټایل به انتخاب کړئ او د دې ځای تاسو کولی هم شئ چې دې ته نور سټایلونه بولډ سټایل هم ورکړئ چې بولډ وي. مثلا رنګ هم ورکولی شئ تاسو له دې ځایه. به راشئ په کلر باندې به کلیک وکړئ، هر ډول رنګ چې ستاسو خوښ وي هغه باندې به کلیک وکړئ. نو دا وه ویډیو دوستانو چې څنګه کولی شو د فیسبوک کاور ته یا د ویډیو کاور ته موږ لوګو اضافه کړو، لیکنې ته سټایل ورکړو او د فیسبوک لوګو هم اضافه کړو. تر بله ویډیو چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښه ورځ.